खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। कहा दहशतगर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। फेसबुक माने ځنې داسې ویډیوګانې چې د چا خلافي یا هغه کې کنځلې شوي رتبت پکې ویل شوي ट्रेडिंग चेकलिस्ट د هغې نه علاوه چې کوم دی نو نورې ډېرې مسلې پکې یا غلط شی نه خرڅوي نو که تاسو وایئ که نه چې په دې باندې به څنګه کمپلین کوو که نه د کمپلین کولو بیا دا طریقه ده چې کومه ویډیو تاسو ووایئ چې په دې باندې موږ کمپلین کوو دا ویډیو نقصان دی د خلکو دپاره د معاشرې دپاره کنځل رتبت پکې ویلی شوي نو داسې به هغه ویډیو ته لاړ شئ ویډیو ته څنګه لاړ شئ لکه څنګه چې دا ویډیو ده دا 3 ډاټ چې کوم دی دلته دې باندې به کلیک کوئ بیا به داسې راشئ لاندې دلته لیکلي دي ریپورټ پوسټ دې باندې به کلیک کوئ ریپورټ پوسټ باندې چې کلیک کړئ دې باندې مختلف مسایل ورکړي دي که نه چې په دې کې څه وجه ده څه چل دی په دې کې چې تاسو دا ویډیو ریپورټ کوئ که نه نو لکه 1 نمبر کې ورکړي پرابلم انویلینګ سمون انډر 18 چې دی د 18 سال نه کم د 13 کالو نه چې کوم خلک کم څوک کم دي ماشومانو دپاره د هغې دپاره پکې نقصان دی بوایلینګ هرسمنټ یا غونډهګردي ته پکې څوک بدماشي پکې کوي یا بیا پکې لاندې 2 نمبر کې دی سوسایډ آر سیلف هارم خودکشۍ دپاره پکې ترجیح ورکوي لکه چاته سبق ورکوي چې خودکشي وکړه داسې څه خبره ده پکې بیا وایلنټ هیټفل د هغې نه لاندې ورکړي چې څه نقصان دی کنټینټ دی لکه کومه ویډیو جوړه کړې دي د خلکو ته نقصان رسي بیا دا 4 نمبر 5 نمبر کې ورکړي سیلینګ آر پروموټ انسټیبیوټ چې غلط شي نه خرڅوي بیا پکې ورکړي لاندې ایډلیس کنټینټ غلا د 18 سال نه د باره خلکو دپاره کنټینټ چې لکه سیکشوال کنټینټ چې شو په حاشي ده پکې نو مختلف ریزن یې ورکړي تاسو په هغې باندې دغه کې بیا هغه به پسې ووایي که نه یا پراډ دی سکیم دی اکثر دا سکیم او پراډ چې کوم دي په دغې باندې کلیک کوي نو په دغې باندې به کلیک کوي دلته او دلته بیا مختلف دغه ورکړي پراډ یا سکیم نو سکیم به پسې ووهئ لکه پراډ سکیم دا به پسې ووهئ د هغې نه علاوه چې څه مثلا پکې که نه هغه به پسې ووهئ بس هغه ریپورټ بیا دغه شي چې تقریبا 3-4 کسان سیم ریپورټ وکړي نو هغه ویډیو دغه چې کوم دغه به چې کوم دی بنده کړی شي صحیح ده اخري کې دا سبمیټ چې دی دا شین نشان چې دی سبمیټ به پسې ووهئ نو ریپورټ به شي هغه ویډیو صحیح ده په دغه طریقه به موږ ویډیو چې د چا ویډیو فیسبوک باندې هغه به ریپورټ کوو